د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ټاپي پروژې د پلي کوونکي شرکت ترکمنګاز له مسؤلینو سره وکتل. د یاد شرکت مسؤلینو ویلي چې اوسمهال د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې چارې 14 کیلومتره پر مخ تللي دي او 70 کیلومتره نوره فاصله هم نلکې غځولو ته چمتو شوې ده. د دوی په وینا د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کارونه په ښه ډول روان دي او په راتلونکي یو کال کې به په افغانستان کې د دغې مهمې سیمه ییزې پروژې چارې بشپړې شي. ورته مهال ملا عبدالغني برادر د دوی د ترسره کړیو کارونو ستاینه وکړه او د پروژې د چارو پر کیفیت ټینګار وکړ. ټاپي پروژه د ترکمنستان د ګالکینش ګازو میدان څخه پیل کیږي او د افغانستان د هرات، فراه او کندهار له ولایتونو تیریږي، وروسته پاکستان ته داخلیږي او بیا تر هند رسیږي. د ترکمنستان چارواکي وایي د دې نلکې له لارې به هر کال تر 33 میلیارد مکعب متره ګاز د جنوبي اسیا هیوادونو ته ولیږدول شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دا پروژه به نه یوازې د ترانزیت له لارې میلیونونه ډالر عواید هیواد ته راوړي، بلکې د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ لپاره به هم مهمه ونډه ولري.